ازادۍ مونږ د لمانځو ته زموږ یې ازادۍ مونږ د لمانځو ته زموږ یې ازادۍ د دې سرو په سر راغلې ازادۍ مو څه په سوال راوستې نه ده ازادي د دې سړو په سر راغلې. د اسد یا زمري 28مه په هیواد کې د انګریز له ښکېلاک څخه د افغانستان د ازادۍ له 104مې کلیزې سره برابره ده چې نن د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري ولمانځل شوه. په همدې پار جوړې شوې مشاعره کې د دغه ولایت شاعرانو د هیواد 104مه کلیزه او په همدې لار کې قرباني شوي افغانان وستایل. ورځ راغلې په رښتیا د ازادۍ زه نازېږم په هوا د ازادۍ هر طرف ته د بلبلو چغهار دی هره خوا خورا فضا د ازادۍ دغه ورځ به په خوښیو باندې لمانځي دغه ورځ به په خوښیو باندې لمانځي که څوک پوه شي په معنا د ازادۍ. وایي که زلمي د سر سودا ته اماده شي که زلمي د سر سودا ته اماده شي نو به هله تیر تاریخ بیا اعاده شي. د امت برم ساتل سرونه غواړي د امت برم ساتل سرونه غواړي قرباني باید د ژوند یوه ماده شي. د یاد ولایت مسؤلینو په غونډه کې د 104مه کلیزه د هیواد په تاریخ کې یوه زرینه ورځ یاده کړه. ویل چې د افغانستان ولس د تاریخ په لړ کې هر ظالم ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړی دی. په داسې یوه غونډه کې اشتراک کوو چې هغه د موږ او تاسې ویاړلی تاریخ رایادوي چې د موږ او تاسې اجدادو نیکونو په هغه وخت کې د هغه وخت کفارو او ظالمانو ته غاښ ماتونکی جواب ورکړی او د دې پاکې خاورې نه یې شړلي دي. ورې انګریز کوم وخت کې په افغانستان کې شکست وخوړ بیا په ټوله نړۍ کې د انګریزانو نوم او نشان ورک شول. خالي اوس هغه محدوده برټانیه ورپاته ده. دې ویلو ده چې 4 ورځې وړاندې د اسد یا زمري 24مه د ټول هیواد په ګډون په میدان وردګ ولایت کې هم د امریکا او ناټو د ماتې او د اسلامي امارت د بریا ورځ په شانداره مراسمو سره ولمانځل شوه.